بسم الله الرحمن الرحیم. نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ. کومه تمه چې زمونږ د محمد نبی او ګلبدین صاحب نه وه چې ریټایرمنټ اعلان به وکړي، هغه ریټایرمنټ اعلان د کاناډا د لوبغاړو وکړ. ګوره شرم پکار دی، هغه د کاناډا دغه چې 30 کلونو ریټایر شو. کاناډا کې ته 15 خو پورې هم لوبه کولی شي، ځکه هغوی ته پلیرانو ضرورت وي، مګر هغوی ځوانانو ته موقع ورکوي، اپډیټډ پلیران راولي. ورته پته ده چې دا خو هسې موږ اوس هم ښه یو خو توتیانو ټیمونه زما ډېر سخت بدې راځي. دا کاناډا چې صرف کې د کاناډایي نوم نه وي، اومان، یو ای دا شینه چیزه هم چې دا ټول بند کی. دغه والا خدي ایټالیا والا پوه شي، مینانتی برادرز او موسکا او بل او پلانکا او لکه نمونه هم خوان کوي د خپل ملک دي. نو وروره هغوی خو بیا هم استعفا ورکړه. محمد نبی صاحب چې دی هغه چمچې را میدان ته شوې او یاره ډېر د شرم او افسوس ځای دی. خدای ما روژه کې دا د روژه میدان نو بس څه بار ته یم نه، خو مړه لږ د خدای او رسول نه ویریږئ. تا یې د محمد نبي ځای ناسته 4 اورو کې ورنځې 2 وکټې یا 4 وکټې، زه یم چې 10 په 10 اخیستې م وایې که نه. ازما خبره سي چې دا د کاناډا د لیول پلیر دی، د اوس هم افغانستان لپاره ډېره لوبه وکړه. دا د کاناډا، د نمیبیا، د یو ای ای، د یوګانډا، د ترکمانستان، د کانګو د دغه لیول پلیر دی. دا د دې لیول نه دی وروره چې ته استرالیا، ویسټ انډیز، ساوث افریقا، نیوزیلینډ دې خلکو دلته نشي کولی، نشته ورکې هغه شی. تا ته اپډیټډ پلیران پکار دي. نو ښه دا د محمد نبي صاحب د رمضان المبارک میاشت وه، که تا دا نیت کړی چې ته به 2020 ورلډ کپ وکړې د ون ډے او بیا به ورسره 2023 وکړې که نه، نو دا ګز او دا میدان انشاءالله شینواری سپیکس به تا پرې نه دي. خدا کرانه پاتې شي ون مین آرمي ممنه چې په هر قیمت دا ستاسې د پلار او د نیکه کرکټ دی وروره. دا د افغانستان دی چې بس یو سړی به راځي چې وروره زه به هم لوبېږم، زوی به مې هم لوبېږي، مسی به مې هم لوبېږي. ضروره شرم او حیا خو یو شی پوه شوې، اتل دی او اتل دی او د کوم ځای اتل تیشي اتل ولي دی ګټلی وروره. کرکټ خو یو چا راوسته، د ایټالیا هم یو چا راوسته، د یو ای هم یو چا دی انټرنیشنل لیول ته راوستی. کاناډا، یو اس ای کوم دی؟ هغه کاناډا د یو اس ای کرکټ چې دی لیول ته راوستی. راشد ضیا بله ورځ ما سره جومات کې مونځ کوه، خاموشه روانو هغه او نور خلکو. وروره څوک یې نوم هم نه اخلي. تا بس دی د آی پی ایل نه د لکونو ډالرو کانټراکټ د افغانستان په نوم. نو وروره بس دی پوه شوې، مه کوه نبي ګله، مه کوه ګلبدینه، نور مه کوه پوه شوې، پرېږدی دا ملت معاف کوي، مړه معاف یې کوي پوه شوې. سخت زړه د خلکو راتنګوئ که نه، آیا عزت کې لکه موږ غواړو چې ستاسې قدر وکړو، عزت چې بس زه سې ده بس سلام، مګر وروره نه ځم، قسم مې کړی دی پوه شوې. نو وروره بس خدای ته او رسول ته وګورئ، بس ځئ همدغه کار حلاله روجه دواړه زر ریټایرمنټ اعلان وکئ، او چې ونه کوي هسې هم کرکټ بورډ کې سی ای او بدلیږي او دا چیرمین بدلیږي نږدې وختونو کې انشاءالله. نو وروره تاسې به انشاءالله دړي کوو، خو مشکل دا دی چې بل سی ای او چې راځي هغه به هم هغه پخوانی پلري هوپفولي چې سټرانګ سټینډ واخلي، چې وا نخلي که نه بیا به سره ګورو پوه شو. دا ختمول پکار دي، دا به نور لرې کوي. د افغانستان کرکټ سولوشن نشته، افغانستان کرکټ پرمختګ نشي کولی وروره. د شینواری سپیکس بل چا خبرې په کرکټ باندې چې دی موږ غواړو چې په دې خبرې وکړو چې ابراهیم زادران چې دا کټ شاټ واهه مثلا ډایرکټ فیلډر ته ورکه کیچ، دا به یې داسې وي لکه سیواک غوندې سې پاس وهي. لا دغه یو بل مینانتیو که موسکا برده د ایټالیا هغه څنګه اوچت واهه، لکه ټیکنیکل خبرې. دا شاټ داسې دلته پلانینګ کې دلته غلطي وشوه، دلته دا شی وشو، دلته باید داسې وشي په راتلونکي. دا ټولې خبرې چې د کرکټ انالیسټ ور باندې لګیایي، دا زمونږ کار دی. زمونږ کار دا نه دی چې محمد نبي ګلبدین پلانکی او بل څه خبرې وکړي، لرې کړه وروره، دا شی موږ ته خوند نه راکوي پوه شوې. خو خدای ته وګورئ، په دې ملت رحم وکړئ، د دې ملت موږ سره د تاسې نه زیات پې خفه کېږو. موږ په کرکټ تاسې تینې پیسې وګټلې، ډالر هم تینې چاپ کړي، موږ پکې ډالرې کېښودې، موږ هم دې کرکټ دپاره ځو، دا د تر ټیم ورته دغه کوو، ځو ورته هر ځای ته. ولې موږ د دې شوقیان یو، صرف شینواری سپیکس نه دی، په میلیونونو افغانان دي، پیشنټ کرکټرز دي، پیشنټ فینز دي. نو وروره په هغوی چې دی هغوی غوسې ته مه راولئ، ځان خپل بې عزته کوئ ما، ښه په حیا عزت کې لاړ شئ وروره. بس چې تی شی مه کړی دی، ګوره کریم صادق دی، بل دی رئیس احمدزی دی، هغه دی پلانکی دی،
ټول اصغر او لیجند نن سبا لیجند ته لاړ شي خدای مغرق نه کا زر زر لیجند ته لاړ شي بس دا دغه پرې دی نور هیله ده چې د افغانستان کرکټ ته اخنه بخنه وکي او پایا عزت کې لاړ شي زه نو بل ځل بیا خبرې کوم خدای په امان. السلام علیکم.